کله چې د مسلمانانو او د عربانو د حالت ته ګورم نو ماته د 3 غویانو د قصه را یاد شي. ډیره زیاته جالبه قصه ده، ډیره ناشنا قصه ده او ډیر یو لوی عبرت او درس موږ ترې اخیستلی شو. که تاسو دا قصه واورئ دا پخوا موږ په کتابونو کې لوستلې وه. ښه دا قصه سره قم ده داسې ده چې په یو ځنګل کې یو زمری و، دا تکي تنها و. دی همیشه لپاره انتظار و چې کله به زه دا غویان وخورم. په ځنګل کې د زمري سره لرې 3 دانې غویان اوسېدل، یو سپین غویی او بل سور او بل سیده تور غویی. خو د دې زمري هیڅ کله هم په دې 3 غویانو باندې زور نه رسید. وجه دا وه چې دا 3 واړه سره متفق و، متحد و، د یو بل سره یې ډېر نږدې اړیکه وه او هیڅ وخت کې هم دوی 3 واړو چاته اجازه نه ورکوله چې په دوی باندې حمله وکړي. ډېر قوي و، نو د زمري زور ورباندې نه رسید. بالاخره دا یو خیالي داستان ده. زمري تصمیم ونیو چې دوی ته یو چل جوړ کړي. چل یې داسې جوړ کړ چې دی راغی د سپین غویي ته او د سور غویي ته او دوی ته یو مشوره ورکړه. ورته ویل چې ګورئ تاسې دواړه په دې ځنګل کې څومره ښه ښکاره کیږئ، یو سپین غویی او بل چې دا سور غویی. دا تور غویی پکې څه شی ده؟ دا خو هسې چټي بدرنګه شی ده چې دلته پروت ده. صحیح شوه؟ او ډېر بد ښکاره کیږي په دې ځنګل کې، تک تور رنګ یې ده. نو که ستاسو دواړو دا خوښه وي او اجازه مې ستاسو اجازه وي نو زه به دا تور غویی وخورم. صحیح شوه؟ نو تاسو به بېغمه بس په دې ځنګل کې به چکرې وهئ او مزې به کوئ، یو به ته یو به دا انډي والي. بس دوی لږ فکر وکړه او بیا ورته سر وښوراو چې صحیح ده ورځه. نو بس زمری راغی او تور غویی څنګه که؟ تور غویی له منځه ویوړ او خپل زړه یې په یخ که او دی وخوړ. یو څو ورځې تېرې شوې، بیا زمری وږی شو، بیا تمه پیدا شوه. نو راغی سپین غویي ته راغی او ورته ویلې ګوښی که ورته ویلې چې دا سور غویی. صحیح شوه که نه؟ هسې چټي یې تا ته مزاحمت کړی ده چې ښه ښکاره کېږي. دا خو ته یې که نه په دې باغ کې په دې ځنګل کې دا ته څومره ښه ښکاره کېږي، دا څومره ښایسته رنګ دی. آیا ته نه غواړې چې ته پاچا شې، د دې ټول ځنګل پاچا واوسېږي؟ صحیح شوه که نه؟ په دې خبرو یې دا سپین غویی مغروره کړ او ده ته یې داسې فکر ورکړ چې نه یې او همدا ته او ته باید واوسېږې، دلته باید ته پاچا واوسېږې. دا سور غویی تا سره څه کوي؟ هسې چټي مزاحمت کوي او آینده کې تا د جنجال هم جوړولی شي. لانجه به وي، جنجال به وي او ډېر به حالت خرابه شي. نو ته ما ته اجازه راکړه ای سپین غویی چې زه دا سور غویی څنګه کړم، دا وخورم چې ته بېغمه شي او له لانجې نه خلاص شي. او که داسې وشو که آینده کې کیدای شي ما ته هم جنجال وګوري او تا ته هم جنجال وګوري نو دا به له منځه ویسم، بس ته به مزې کوې. وایي بس صحیح ده. سپین غویي هم موافقه وکړه، وایي ورشه او دا سور غویی وخوره. نو زمری راغی بیا یې خپله تنده او خپله لوږه ورباندې ماته کړه او ځان یې ښه پې موړ کړ. دا هم له منځه لاړ. بس اوس نو سپین غویی تیار اماده ده او زمري ته هیڅ کوم ټینشن او تشویش نشته ده. یو ورځ زمری بیا وږی شو سخت، نو راغی او سپین غویي ته وویلې چې زه غواړم تا وخورم او نن ستا نوبت راغلی ده. نو سپین غویي ډېره یوه ناشنا او عجیبه خبره وکړه، له عبرت نه ډکه خبره. هغه څه وویلې اوکلتو یوم اوکل الثور الاسود. وایي زه په هغه ورځ باندې وخوړل شوم، په کومه ورځ باندې چې تا دغه تور غویی وخوړ. دا تور غویی چې کوم ورځ باندې تا وخوړ په هغه ورځ باندې زه مړ شوم او زه په حقیقت کې هغه زما د مرګ ورځ وه. په هغه ورځ باندې ما چې کومه غلطي کړې وه او کوم سادګي ورته وایي، هر څه ورته وایي چې مونږ کړی یو او کوم چې مونږ غلط شوي یو، په هغه ورځ باندې زه په حقیقت کې په هغه ورځ باندې وخوړل شوم. په هغه ورځ باندې تا مونږ ته شکست راکړی، په هغه ورځ باندې تا مونږ ته دا میښی. د هغې ورځې نه زه ما ته پلان جوړ شوی. زما د مرګ ورځ دا نن نه ده بلکې هغه زما د مرګ ورځ وه په حقیقت کې. د دې وجه دا ده چې دوی ترمنځ اختلاف راغی که نه، نو هغه ته ډېر په اسانۍ سره وتوانېده، زمری وتوانېده چې دوی هر یو بیل خپل ښکار وګرځوي او له منځه یوسي. دا قصه قدرمنو تاسو په خپله به هم پوه شوي دي چې څومره یو لوی درس موږ تاسو ته په دې کې پروت. په حیث د مسلمان
موږ تاسو ته یو لوی درس چې په دې قصه کې پروت ده هغه دا ده چې باید متفق شو او متحد شو او کله چې په چا باندې ظلم کیږي باید سترګې پټې نه کړو، سکوت، چوپتیا، خاموشي باید اختیار نه کړو، ځکه لرې نه ده چې د هغه ظلم تر موږ هم راورسیږي. ډېر خلک دي که نه انتظار دي، بس وایي چې په هغوی باندې راغلی دی پې موږ خو ارامه یو. نه، دا په تا باندې هم یو ورځ راتلی شي که چېرته یو بل سره موږ ونه درېږو، د یو بل سره کلک ونه درېږو او د یو بل طرفداري ونه کړو او یو بل ته ورور ونه وایو، تاسو یقین پر وکړئ تر دې به هم بدترین حالت په موږ او تاسو باندې راشي. دا نن تاسو ګورئ که نه په یو باندې حمله کېږي، یو وژل کېږي، یو باندې تیری کېږي، هغه بل که راغلی ناسته او دا نوبت په هغه باندې هم راتلونکی ده، په هغه باندې به هم دا راځي او په یو وخت کې بیا دښمن ته اسانه وي چې هر یو له منځه ویسي. نو لوی عبرت په دې قصه کې موږ تاسو ته دا ده چې باید سره نږدې شو او یو بل تر څنګ ودرېږو، د یو بل طرفدار واوسېږو، له یو بل نه دفاع وکړو. صحیح شوه؟ او هېڅ وخت کې هم مظلوم پرې نه دو ظالم ته چې بس هغه پوه شه او ظالم پوه شه. موږ خو ارامه یو نه، موږ تاسو باید د تل لپاره صفا خبرو وکړو، واضح خبرو وکړو، د حق خبرو وکړو، د حق په طرف کې ودرېږو او هېڅ وخت کې هم ظالم ته وخت ورنه کړو، ځکه چې ته چوپ شوې مطلب دا چې تا د هغه پر مخ باندې دروازه خلاصه کړه، تا هغه ته جرأت ورک، هغه په آینده باندې په هغه دروازه باندې راننوځي او تر تا را رسیږي او تا هم بیا نه پرېږدي. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو به په دې قصه باندې پوه شوي وي او دا قصه به ستاسو لپاره جالبه تمامه شوې وي. چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات کولی شئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. ډېره مننه.